کم وخت کې دا موسی د دې اصلنا بدرکاو دا په کوزدیر کې د ملکنډ پوهنتون مخې ته د مړ شوي موسی خان په مرګ وربلل شوی احتجاج دی. موسی خان په 13 مئی پر یو ټریفیکي حادثه کې ژوند له لاسه ورکړی و، خو احتجاج کوونکي د مرګ پړه د پوهنتون پر انتظامیه وراچوي، ځکه چې د دوی په خبره د پوهنتون انتظامیې نوموړی د هاسټل نه وباسلی و. نو موږ په دې بنیاد باندې وایو چې دا ګارډینز ول دلته پلار نه و، دلته مور نه وه، دلته نور رشته داران نه ول، دا ذموار دي دې استې دي. نو ځکه موږ په دې باندې دا پړه وراچوو. وایس چانسلر به ټرمینیټ کوي، پرو وایس چانسلر به ټرمینیټ کوي، پروووسټ به ټرمینیټ کوي او دې سره چیف پراکټر به ټرمینیټ کوي. موسی خان او د هغه دوه نورو ملګرو ته په یو کم 13 مئی هاسټل ته د رباب راوړلو په وجه شوکاز نوټس ورکړل شوی و او وروستو د پوهنتون د هاسټل نه هم وباسل شوی و. نوموړي د هاسټل نه د وباسلو پر ضد انتظامیې ته درخواست هم جمع کړی و. مشال ریډیو د یونیورسټۍ د ډایرکټر ایډمنسټریشن ډاکټر الطاف سره د یادو الزامونو ځوابولو لپاره د رابطه کولو هڅه وکړه، خو هغه ټلیفون ځواب نه کړ او د یونیورسټۍ د ویان نمبر هم بند و. البته د پوهنتون انتظامیې د مارچ په 2مه ډان ورځپاڼې ته ویلي ول چې د موسی خان او د هغه ملګري د هاسټل نه د موټر سایکل پر ون ویلینګ او د هاسټل نه پر بغیر اجازه د وتلو په ترڅ کې وباسل شوي وو. خو مشال ریډیو ته ترلاسه کړل شوي شوکاز نوټس کې لیک دی چې یادو ځوانانو ته شوکاز نوټس د رباب په معامله کې شوی و. مونږ دقه مطالبې ښودلي چې په چا کې غلا ده، د چا رویه خرابه ده، چا دلته د سټوډنټ سره چې کم انتظامیه زیاتې کوي. د دې مخکې هم په میډیا لا پراته دي، مخکې مونږ تپوس کړی دی، خو په قانوني لاره مونږ له نه انتظامیه جواب را کړی دی نه زمونږ چا تپوس کړی دی. د موسی خان د مړینې خبر په ټولنیزو رسنیو زور اخیستی او د خیبر پښتونخوا گورنر فیصل کریم کونډي د ملکنډ پوهنتون نه د مئی په 13 په 3 ورځو کې دننه ځواب هم غوښتلی و، خو د دې راپور تر برابرېدو یاد پوهنتون لاسه جواب نه دی ورکړی. د جون په 3 په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې په دې موضوع بحث هم شوی دی. د رباب تارونه مه چېړه حرام دي.